یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل د الله تعالی داسې بندگان هم شته چې هغوی نه پیغمبران دي او نه هغوی شهیدان دي، خو د قیامت په ورځ به پیغمبران او شهیدان هم د هغوی د مقام هوس او ارمان کوي. وی فرمایل الله تعالی به هغوی د قیامت په ورځ د نور په منبرونو باندې کینوي. ناستو صحابه کرامو پوښتنه وکړه، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کوم خلک دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا هغه خلک دي چې د دوی په دنیا کې د یو بل سره کومه خپلولي نه وه او نه یې د یو بل سره تجارتي ورکړه او راکړه وه، خو دوی بیا هم فقط د الله د رضا دپاره د یو بل سره مینه کوله. نو په دنیا کې د یو بل سره صرف د الله د رضا دپاره مینه وکړئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل که چیرې الله ستاسې مرستندوی شي نو په تاسې باندې هیڅ قسم مشکل نشي راتلی، او که هغه تاسې پرېږدي نو بیا څوک د هغې نه پس چې له تاسې سره مرسته وکړي. السلام علیکم.